سلامونه او نیکې هیلې دوستانو. یو دوست پوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شو د معاشاتو څخه مالیه کمه کړو. نو تاسو دلته وګورئ چې دلته منوونه لیکلي او دا یې معاشونه دي او دلته هر کس څخه په اتومات ډول باندې مالیه کمیږي. فرض مثال زه دا 8000 کوم نو وګورئ مالیه یې 2% شوه، او که چېرته زه دا 12000 کړم نو مالیه یې 2.5% شوه. نو د دې لپاره ما یو فورمول کارولی دی چې اف اس فورمول دی، او دې فورمول باندې مخکې هم ما 2 نورې ویډیوګانې جوړې کړې وې چې د اطلاعنامې د نتایجو درجه بندي ده، تاسو هغه هم کتلی شئ. لومړی چې زه دا فورمول تاسو ته وښیم، نو دلته تاسو وګورئ چې دلته د معاشاتو یو سکیل ما جوړ کړی دی چې په 20000 باندې فرض مثال 5% مالیه ده، 15000 باندې 3، 10000 باندې 2.5 او په 6000 باندې 2%. دا تر اوسه په اشاریه کې دي، خو که چې کله تاسو فیصدي علامت ورسره ولګوئ نو دا 0.5 به څو شي 5%. نو دلته راځو دې فورمول ته تاسو ګورئ. زه به دا لومړی خو پاک کړم څو تاسو ته بیا وښیم. فورمول څه شی دی؟ دلته به تاسو وګورئ څنګه به لیکئ مساوي علامت اف اس د فورمول به وکاروئ. اوس ډېر کار اسانه دی ځکه چې دلته موږ سره سکیل شته. لومړی خو به زه د معاش خانه راواخلم، ورته ووایم چې که چېرته دا لویه وه یا برابره وه د څه سره د 20000 سره، نو څونه مالیه به ترېنه کټ کوې 5%. صحیح دی؟ او بیا کاما، بیا وګوره که معاش چېرته ډېر و یا برابر و د 15000 نو څونه مالیه به ترېنه کټ کوې 3%، لکه دلته چې څونه ده. بیا کاما، بیا به دا معاش وګورې که چېرته دا لوی و یا برابر و د 10000 نو کاما څونه مالیه به ترې کټ کوې دا مره. بیا کاما، بیا معاش وګوره که چېرته دا لوی و یا برابر و 6000 نو څونه مالیه به ترې کټ کوې دومره. صحیح دی؟ آخر کې کاما ووهه او دلته ټرو ولیکه، ټرو کاما 0. صحیح شو؟ نو بیا قوس بسته کړه، پرنتیز مې بسته کړو، انټر ووهئ. صحیح شو؟ مخکې دې نه چې زه دا لاندې راکاږم، داسې لاندې راکاږم، نو یو کار ډېر مهم دی، هغه دا چې تاسو دا سیلونه به راواخلئ، دا به قید کړئ. د دې دپاره به څه کوم F4 به وهم، دې ته هم F4، دې ته هم F4 او دې ته هم F4 او انټر. اوس تاسو کولی شئ چې دا لاندې راکاږئ. دا دې وګورئ دا 20000 دا 20000 دي. که زه فرض مثال دا 12000 کړم نو 2.5%، ځکه چې د 10000 نه جګ وي 2.5% مالیه ترې کټ کېږي. نو دلته هم په اتومات ډول کومې پیسې چې تاسو باید کارمند ته ورکړئ هغه دلته درته محاسبه شوي دي چې دا فورمول دی. نو دا ډول ویډیوګانو لپاره زما اکاونټ فالو کړئ او لایک او شیر مو هېر نه شي. ښې چارې.